سلام درنښت تاسو ټولو درنو زړه ته نږدې زده کوونکو ته اشرف شریف یم او نن تاسو ته په نن درس کې د 4000 لغاتو دویم یونټ درس شروع کوو په دې هیله چې د نن ورځې درس تر پایه وګورئ او یو څه ترېنه زده کړئ. د 4000 essential words له جملې څخه مونږ نن یونټ 2 یعنی دویم یونټ درس لرو. په دې یونټ کې به تاسو ته لس نور مهم لغات تشریح سي. خو مخکې له دې چې درس ته راسو بیا هم زه تاسو ته وایم انشاءالله چې مونږ په دې چینل باندې تاسو ته هره ورځ همداشانته انګلیش ویډیوګانې اپلوډوو. له همدې چینل څخه یې کولی شئ تاسو وګورئ او یو وخت به تاسو وکولی شئ د دې چینل څخه هر څه زده کړئ. او یو خاص من دغو کسانو سره کوم کسان چې له مونږ سره خپل مثبت کمنټونه شریک کړي دي د هغوی څخه نړۍ مننه چې مونږ لا هڅوي او لا تشویقوي. راځو درس په طرف باندې. د 4000 essential English words یونټ 2 دویم یونټ ده. په دویم یونټ کې موږ تاسو لرو 20 نمبر لغات لرو. adventure 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 دا موږ تاسو په ترکیبي تورو کې ویلو. TURE څلور توري چې کله په اخر د کلمه کې راځي هغه د چر په معنا سره راځي. نو adventure ویلی سي خطر سره لوبې کول. که تاسو فکر کړی وي یا مو په ویډیوګانو کې لیدلي وي یا مو هر ځای کې لیدلي وي هغه کسان چې کومې لوبې کوي یعنې مثلا که هغوی اندک اشتباه وکړي د هغوی د مرګ سبب کیږي. دې ته ویلی سي adventure یعنې خطر سره لوبې کول. په مثال کې موږ تاسو لرو driving at midnight was an adventure. driving at midnight was an adventure یعنې ډرایوینګ معنا دا د موټر چلونه یا هم چلول کول په نیمه شپه کې یو د خطر سره لوبې کولو. یعنې په نیمه شپه کې چلول یا هم موټر چلونه کول دا له خطر سره لوبې کولو. نو دلته موږ تاسو څو نور لغات زده کړو. ډرایوینګ ویلی سي چلولو ته، میډ نایټ ویلی سي نیمې شپې ته، او اډونچر هماغه لغات ده. 22 نمبر لغات موږ تاسو لرو اپروچ. APPROACH اپروچ ویلی سي نږدې کېدل. په مثال کې موږ تاسو لرو As I approached the car, they ran away. As I approached the car, they ran away. وای څنګه چې زه موټر ته نږدې کېدلم کنه نو the car they ran away. کله چې زه وای موټر ته نږدې کېدم هغوی run away فرار وکړو وتښتېدل. نو approach ویلی سي نږدې کېدل ته. as معنا دلته په سر د جمله کې ورکوي لکه څنګه چې کنه as I approached یعنی څنګه چې زه نږدې کېدلم د کار کله چې د موټر ته رن اوی معنا فرار یې وکړو وتښتېد. یعنې کله چې د موټر ته نږدې کېدم په هغه دقیقه کې د موټر لاړه. نو رن اوی ویلی سي فرار تښتېدل ته. نمبر 23 carefully 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 ویلی سي په احتیاط سره. صحیح سو. نو په مثال کې keep it carefully on the table. keep it carefully on the table یعنی په میز باندې په قراره یا په احتیاط سره کېږده. keep it معنا دا ده چې په قراره کېږده. keep it بخښنې سره معنا دا ده چې کېږده. carefully on the table په احتیاط سره په میز یعنی په میز باندې په احتیاط سره کېږده. نمبر 24 chemical ویلی سي کیمیاوي موادو ته. CHEMICAL chemical کیمیاوي مواد. It has a lot of chemicals. It has a lot of chemicals. که تاسو فکر کړی وي a lot لغات مونږ بل ځای موږ چې معنی یې ده ډېر بسیار. نو it has a lot of chemicals دا وایي ډېر کیمیاوي مواد لري. نمبر 25 create create معنا ده جوړول. صحیح سو. و په مثال کې تاسو I can easily create any account. I can زه کولی شم چې easily په اسانۍ سره create جوړ کړم any account هر account. هغه که جیمیل ده، هغه که مثلا ګوګل اکاونټ موږ تاسو ورته وایو، هغه که فیسبوک اکاونټ وایو، که ټویټر اکاونټ وایو. نو I can easily create زه کولی شم په اسانۍ سره جوړ کړم any account هر account یا هر حساب. نو easily معنا دا ده چې په اسانۍ سره. 25 شمیرې ته راځو. موږ تاسو بل لغات لرو evil ویلی سي بدي. صحیح ده. بدی ته په خپله چې په انګلیش کې ایویل او په ساین کې ورسره مالته بل ورکړی یو بدي سو چې هغه ته ایویل وایي او یو نیکي ده. نیکي کول ته په انګلیش کې وایي ګود ډیډ ویلی سي نیکي کول. نو بدي ته په انګلیش کې وایي ایویل. صحیح سو. او نیکي ته چې وایي ګود ډیډ نیکي ته ویلی سي. یو مثال زه تاسو ته په دغه ایویل بدي کې وایم
او بل موږ تاسو لرو ډیول صحیح سو ډیول نه ډیول ویلی سي شیطان ته وای ګو اوی ډیول له مخې مې لرې سه شیطانه کنه داسې یو جمله ده ګو اوی موږ تاسو پښتو کې وایو کنه له مخې مې لرې سه شیطان نو په انګلیش کې به تاسو څنګه ګو اوی ډیول له مخې مې لرې سه شیطان نو ایول بدي ته وایي او ګود ډیډ نیکی ته ویلی سي او شیطان ته ویلی سي ډیول نو که چیرې ته وایسې لرې سه شیطان له مخې مې نو ګو اوی ډیول له مخې مې لرې سه شیطان نمبر 27 ویستم شمیره موږ تاسو لرو ایول آی دوه ترکیبي کلمې دي ښه ایول آی ایول هماغه بد ته ویلی سي آی سترګو ته یعنې بد نظر بعضې خلک شته دي چې د هغوی نظر ډېر بد وي مثلا که یو څه ته وګوري هلته یو څه واقع کېږي نو دې ته ویلی سي بد نظري نو ایول آی بد نظر بیا دلته وایي که نه you have afflicted by the evil eye که تاسو فکر کړی کله څوک وایي دا سترګو نظره که نو بیا په انګلیش کې مو تاسو you have afflicted by the evil eye ته وایي بدو سترګو نظره کړی یا هم ته سترګو بد نظره کړی you have afflicted ته په نظر سوی by the evil eye په بدو سترګو سره یعنې ته نظره سوی اتویستم شمیره مو تاسو لرو experiment 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 چیش ته ویلی سي تجربه صحیح سو جمله کې I wanted to do a new experiment I wanted زه غواړم صحیح سو مثلا ته I wanted یا I want to become a doctor نو دلته چې I wanted زه غواړم to do a new experiment چې یوه نوې تجربه ترسره کړم I wanted معنا څه ده غوښتل یا do چې ترسره کړم نیو نوې experiment تجربه یعنې زه غواړم چې یوه نوې تجربه ترسره کړم نویستم شمیره مو تاسو لرو kill وژل قتل کول یا هم مړه کول نو KILL kill فقط دا ډېر لغات چې کوم لغات تاسو فکر کړی دا ټول کارېدونکي لغات دي نو kill ویلی سي مړه کول قتل کول don't kill the house flies وای د کور مچان مه وژنه صحیح سو یو چاته وایي don't kill the house flies صحیح سو یا مثلا تو ورته وایي don't kill the birds یعنی پرنده یا مرغیګانې مه وژنه دېرشم نمبر مو تاسو لرو laugh دا هم په یاد ولرئ هر ځای کې چې تاسو د GH توری په آخر د کلمه وینئ نو هغه به د فې په معنی سره راځي لکه laugh cough tough rough دا هغه لغات دي چې په آخر کې GH راځي او دا د فې په معنی سره راځي نو laugh 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 خندا کول خندل په مثال کې why are you laughing ولې تاسو خاندئ why are you laughing ولې تاسو خاندئ د why کلمه همدا شانته why when where which دا هغه کلمې چې په سر د کلمه کې راځي او د سوالیه په معنی سره تللی سي په دې هیله چې نن د یونټ 2 دویم یونټ څخه مو د لغات سم زده سوي وي انشاءالله چې موږ تاسو ته په لاندې ډسکرپشن کې او همدا شانته په پورته مکمل تاسو ته د انګلیسي زده کړې کورسونو لینکونه اچو لاړ شئ که چیرې تاسو دغه ویډیو ګورئ لاړ شئ زموږ تیر درسونه مو ګورئ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره ویډیو چې پر 3 بجو د ورځې نشریږي د افغانستان پر وخت دا هم تاسو ته در ورسیږي زموږ هدف دا ده چې موږ په سطح د هیواد باندې د انګلیسي زده کړه سره سره موږ نور آموزشونه هم چمتو کړو او هغه تاسو ته خپاره کړو او تر څو زموږ هیڅ کوم هیوادوال ونه وایي چې یا هم زه د اقتصادي مشکل په کې راګیر سوی یم او یا هم زه نسم کولی دې درسو ته ادامه ورکړم بهرحال انشاءالله موږ ستاسو تر څنګ یو تاسو سره یو او موږ به تاسو ته همیشه ښې درسي ویډیوګانې چمتو کوو خو چې تاسو درسونه زده کړئ او تر پای ویډیوګانې وګورئ تر بل درس چې زه راځم ټول په لوی بخښونکي خدای سپارم تر بیا ښې چارې ښه وخت ولرئ د خدای په امان